دغه یو ذهني ژبه په بدلېدو سره نه یوازې چې له ګناه ځان ژغورو بلکې له جسمي او رواني زیانونو هم ځان ساتلی سو ان شاء الله تعالی. ځکه احساسات چې پیدا شي د بدن کیمیاوي مواد بدلیږي. دا په انګلیسي کې ورته وایي دغه کیمستري د انسان چینجېږي چې احساسات کوي او دا د موږ جسم او روح ته دواړو ته زیان رسوي. سبحان الله. دا کوچنی فکري بدلون کولی شي چې د موږ په هڅو او افکارو کې خورا لویه اغېزه راولي. سبحان الله. امام غزالی رحم الله په خپل کتاب کیمیای سعادت کې حسد د زړه ناروغي بللی ده. هغه وایي که حسد کنټرول نشي نو دا انسان د غیبت، تهمت او نورو ګناهونو لور ته بیایي. سبحان الله. او د انسان اخلاق او اړیکې خرابوي. خو هغه دا هم وایي چې که حسد د ښه لوري لپاره وکارول شي نو دا موږ ته د خیر په لوري د تګ الهام راکوي، لکه علم زده کول، عمل کول او نورو ته خدمت کول. سبحان الله. دا فکر د اسلامي ارزښتونو سره سمون لري چې همیشه ځان پیژندنه د نفس اصلاح او د نیت پاکولو لپاره موږ هڅوي.